د الله تعالی په نومونو باندې شفا. دوهمه برخه. الملک جل جلاله، ای حقیقي باچا. د هر لمانځه وروسته ډېر ځله الملک جل جلاله ویونکی به الله تعالی غني کړي. القدوس جل جلاله، د هر عیب پاک خدایه. که څوک هر ورځ د زوال وروسته دغه اسم ډیر ووایي، انشاءالله د هغه زړه به د روحي ناروغیو څخه وژغورل سي. السلام جل جلاله، ای بی عیب ذاته. هغه څوک چې دغه اسم ډیر وایي، انشاءالله د ټولو آفتونو څخه به وساتل سي. او که څوک دغه اسم 115 ځله ووایي او پر ناروغ یې دم یا چوکړي، الله تعالی به هغه ته شفا ور نصیب کړي.